برای زندگی بسیار تنگ میشه. مسلمین اللهم ذلل الكفار والمشركين اللهم ذلل عساكرهم اللهم ذلل جيوشهم. مقتصد دی افغان په صفت باندې چې په خارج کې ژوند کوو باید د خپل اولادونو د راتلونکي لپاره سنجیده اوسو. باید د هغې لپاره برنامې جوړې کړو، د هغې لپاره دوراندیشه برنامې جوړې کړو تر څو زموږ هویت، زموږ کلتور، زموږ دین پکې خوندي وي او زموږ اولادونه د راتلونکي نسلونو لپاره د موږ تاسو په اصولو، په تربیه، په آدابو او په افغاني هویت باندې برخمن وي. نو د دې په اساس باندې له تاسو ټولو څخه هیله کوم چې دا تاسو چې نن دلته راټول سوي یاست هغه ګورئ ټول افغانان په خوشحالۍ سره دلته راټول سوي دي، په اشتۍ سره دلته راټول سوي دي. خدای پاک دې زموږ تاسو په مابین کې دغه یووالی نور هم زیات کړي. خدای پاک دې زموږ په مابین کې دغه اشتۍ نور هم زیات کړي تر څو موږ تاسو د قومیت، سمت، نژاد، مذهب او له دغه شیانو څخه تېر شو او د یو افغان په صفت باندې ټول ومنو. هغه د هر قوم وي، د هر مسیر وي، د هر ژبې، د هر مذهب، ټولو ته باید ښه راغلاست ووایو. د افتخار ځای دی د مشرانو په ملاتړ د ځوانانو په هڅو باندې موږ دغه افتخار ګټلی دی. بیا هم تاسو ته وایم چې افغان ملي کلتوري ټولنه ستاسو خپله ټولنه ده. ستاسو د مشورو، ستاسو د نیکو نظرونو او ستاسو د تجربو په اساس به موږ مخکې ځو، د ورورګلوۍ لاس په ورکوو. اتفاق او اتحاد زموږ بریا ده. مننه، کور ودان. افتخار واجب سره د ټولو تکبیرونه شپږ تکبیرونه صرف د نیت خو د زړه قصد او ارادې ته ویلی شي. الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Gracias.